السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د واتساپ داسې زبردست ټریکونه ښیم چې د هغې په واسطه تاسو کولی شئ چې ستاسو د واتساپ استعمالول ډېر اسانه شي. یعنې ستاسو کوم پرایویسي چې د پرایویسي په مطابق به تاسو ته یو څو ټریکونه ښیم. ستاسو شخصي کوم ډیټا چې د ستاسو شخصي سیټینګز چې کومې دي د هغې په باره کې به تاسو ته زه معلومات درکوم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي او چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا پښتو زده کړې چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ ځکه موږ روزانه ښکلي او په زړه پورې ویډیوګانې په دغه چینل کې اپلوډ کوو. دوستانو وخت نه ضایع کوو، راځئ چې ویډیو شروع کړو. دوستانو ډېری وخت به تاسو لیدلی وي چې اټومیټیکلی تاسو په یو ګروپ کې ایډ شئ چې کله هم واتساپ استعمالوئ نو تاسو ملګري چې دی څوک ګروپ جوړوي نو تاسو اټومیټیکلی هغه ګروپ کې ایډ شئ او تاسو زړه نه غواړي چې هغه ګروپ کې پاتې شئ بیا دوباره ځان ریموف کوئ. نو تاسو څنګه کولی شئ چې ځان د هغه ګروپ یعنې د ګروپ اټومیټیکلی ګروپ د ایډ کېدو نه ځان بچ کړئ. څوک په تا ګروپ کې نه ایډ کوي یعنې ایډ کولی نه شي چې ایډ هم کړي تا ته به نوټیفیکیشن راځي چې یاره تا ایډ کړي او که نه. صحیح دوستانو دې لپاره صرف پکار ده لاړ شئ خپل واتساپ ته چې کله هم تاسو خپل واتساپ ته لاړئ واتساپ په خپل خلاص کړئ. صحیح ده بیا به دلته وګورئ په دغه 3 ډاټ باندې کلیک کړئ او سیټینګ ته راشئ. د هغې نه پس به تاسو په دې اکاونټ باندې کلیک وکړئ بیا به د پرایویسي باندې کلیک کړئ. دوستانو دلته تاسو ته ښکاري ګروپس. صحیح ده چې کله هم تا ګروپ کې نو تاسو ګوره ایوری ون هر څوک تاسو هغه کولی شي نو په دې سره ستاسو نمبر افشا کېږي. صحیح ده ستاسو نمبر هر چا ته ځي ځکه چې ته ګروپ کې ایډ شوې نو ته نه غواړې چې ته افشا شي ستا نمبر د نور چا ته لاړ شي نو ته دا ګروپ بندول څه که دا بند کړه مای کنټاکټ یا مای کنټاکټ ایکسپټ ته دا کولی شي دغه دغه کسان ته په دې باندې خوښولی شي چې دغه دغه کسان دې ما ګروپ کې ایډ کوي خیر د څه فرق نه کوي او که ته غواړې چې صرف زما په کنټاکټ کې وي کنټاکټ کې کوم کسان چې وي خیر د هغوی د ما ایډ کې څه پروا نه کوي. نو دې دواړو چې کوم تاسو کوئ هغه تاسو پورې اړه لري ده. ایوری ون دلته بیا ډن کړئ. ښه راځو دویم ټریک ته. دوستانو دویم ټریک دا دی چې کله هم تاسو یو چا سره چیټینګ کوئ یا نه چا سره میسیجونه کوئ نو کیدای شي ستاسو واتساپ هیک شوي وي یا اکثره دا داسې ملګرو ترمنځ چې د هغوی ترمنځ پرایویټ یعنې شخصي خبرې وي ستاسو واتساپ چې دا هیک شوي وي نو ستاسو واتساپ میسیجونه دریم کس هم لیدلی شي. نو تاسو څنګه کولی شئ دریم څوک دې ستاسو میسیجونه ونه ګوري یا تاسو ته معلومات وشي چې یاره زما واتساپ هیک شوی خو نه ده. د دې دپاره دوستانو تاسو ته پکار ده که چا سره تاسو چیټینګ کوئ چا سره یعنې میسیجونه کوئ هغه کس ته به وایي او ته خپله هغې کس ته به وایي چې ته زما پروفایل پکچر باندې کلیک وکړه. صحیح ده ته به هم د هغې په پروفایل پکچر باندې کلیک کړي بیا تاسو دغه آی ټکې غوندې ښکاري په دې به تاسو کلیک کړي هغې ته به هم وایي او ته به هم کوئ. صحیح ده بیا به ته راشئ انکریپشن ته چې کله هم انکریپشن ته لاړئ دا تاسو ته یو کیو آر کوډ راځي. صحیح ده دلته چې کوم نمبر دی هغې ته به وایي چې ته دا نمبر یې وګوره که چېرته د هغه موبایل کې دغه کوډونه یو شانتي وي نو تاسو پوه شئ چې ستاسو موبایل ستاسو واتساپ نه دی هک شوی او ستاسو کوم میسیجونه چې دي هغه سیف دی یعنې بالکل څوک ستاسو واتساپ یا ستاسو میسیجونه څوک نشي لیدلی. دوستانو بلې یو زبردست چې ده هغه ټریک ته تاسو ته ښیم د مثال په طور تاسو ملګري په واتساپ کې سره ایډ دی. صحیح ده او هغه څو ورځې پس میاشت پس کال پس هر ورځ هر کله چې وي هغه خپل واتساپ ډیلیټ کوي خو تاسو ته نه معلومیږي یعنې تاسو ته معلومات نه کېږي چې دا ملګری خپل واتساپ ډیلیټ کړی دی. زه وایم چې کله هم زما په کنټیکټ کې کوم ملګري دي ما سره په واتساپ کې دي چې کله هم دوی خپل واتساپ ډیلیټ کوي یعنې ان انسټال کوي نو ما ته د ښکاره شي چې دا زما ملګری خپل واتساپ ډیلیټ کو یعنې ان انسټال کو. نو دې دپاره پکار دی دوستانو تاسو خپل واتساپ ته لاړ شئ او 3 ډاټ باندې کلیک کړئ سیټینګ ته لاړ شئ او دلته راشئ اکاونټ ته. اکاونټ ته چې کله لاړئ تاسو به دلته پسې سیکیورټي باندې کلیک وکړئ چې کله هم تاسو په دې سیکیورټي کلیک کړئ نو شو سیکیورټي نوټیفیکیشن ګوره دوستانو دا د دې دپاره ده چې کله هم دا تاسو آن کړئ اوس چې کله هم هغه کس خپل واتساپ ان انسټال کوي یعنې خپل موبایل نه ډیلیټ کوي دوباره انسټالوي نو تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي چې کله هم تاسو ته نوټیفیکیشن به تاسو ته راځي چې یاره ستا دا ملګری خپل واتساپ ډیلیټ کړي یا ان انسټال کړو. نو دا هم ډېره زبردست او د کمال ټریک دوستانو دا نننۍ ویډیو که خوښ وي حتما در سره لایک کړئ تر بیا او بلې ویډیو د لوی الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.